هنرمندو د خواجه هیل تاریخ نه بعد چې کوم دی د خواجه هیل قومي تړون صدر پرشیر صاحب راسره ناست دی مختصر غونډه کې تعارف هم درسره کول د خپل پروګرام کې ستړي مشي خرکلی وي مننه یو جهان مننه ستاسو د ارتقا او باد لره زمونږ د مینوال به تاسو ګوري دي ته د خپل مختصر تعارف وکړي جي ورور مې د نوم مې فلک شیر د عثمان زوی ما د محمد خان زوی ما او د خواجه خیل قام صدر یم د هغې نه مخکې ډېرو هلو ځلو کې پاتې شو تاریخونو کې پاتې شو کله سټوډنټ لایف کې موږ یو خپل لاره لرله په هغې باندې روان و بیا د جیل تقریبا 10 کاله نوکري نو ډېر څه م لیدلي دي او ډېر څه م کتلي دي اوس اخره کې دا خپل د قام دا خدمت چې کوم دی کوم چې موږ ته وراثت کې میلاو دی پلار په نیکه باندې جی 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 هغې ته ملا تړلې ده وروتي د خواجه هیل چې کوم قومي تړون دغه دي جي اقدامات دي په هغې باندې راته لږې خبرې کوو په دې لږ مختصر نظر واچوو جي جانه نن سبا که تاسو وګورئ خواجه خیل قام خدمات چې کوم دي نو خو د ټولې نړۍ نه پټ نه دي او جی بېشک دلته محمدزي او بیا په محمدزو کې خواجه خیل چې کوم دي نو دې داسې خلک پیدا کړي دي او داسې چې هغه قامونه په قامونو څه چې په دنیا یاد دي او دې د مشرانو نه دا خدمت چې دی دا موږ ته وراثت کې پاتې دی او مغه لاره هم خپله کړې ده موږ دا یو ضرورت محسوس کړ چې د موږ دا نوي کون چې کوم دی یا دا خو د خپل تاریخ نه ناخبره دي یا د خپل قام د تاریخ نه ناخبره دي او بیا د خیر ښېګړې خبرې هم پکې ډېر حده پورې رالي چې موږ دا محسوس کړه مشران خو تقریبا ټول لاړل چې یار اوس موږ د خپلو کې یو تړون یو غونډه جوړه کړو نو دا به ډېر ښه هغې کې د ټول قام په شریکه باندې ډېر لوی مینه ظاهره کړه او په ډېر ښه طریقه باندې زموږ یو فیسبوک ګروپ و د هغې نه بیا زموږ یو رسمي غونډه وشوه په رسمي غونډه کې دا ضرورت موږ محسوس کړه چې یاره دی له موږ اوس یو عملي شکل ورکړو چې دا څه وایو او په یو ویژن هم ځان سره راواغېست یو خیال هم راواغېست چې یاره موږ دا کمزورو مرسته وکړو او دې کې دا خپلې کوم روغې سلاګان مطلب روغې هر کور کې شته تر ورولۍ وې په نه څه خبره باندې هغې کوم کوششونه وکړل تر ډېر حده پورې کامیاب هم شو ډېر حده پورې ناکامیاب هم ځکه په یو ځای باندې دا خبرې نه کېږي بیا د هغې د ایجوکیشن خیال ساتل او بیا د هغې ټریډیشن کول اوس پکې د چینل دا خبره هم راله څنګه یو اکیډمۍ ته هم خیال دی چې موږ هغه کوله وکړو ځکه زموږ دا علاقه چې دا ډېره پسمانده ده او تاسو به کتلي د اکیډمو پسې خلک پېښور ته یو ځای بل ځای ته ځي نو موږ دا یو خیال دی چې موږ خپل یو اکیډمي جوړه کړه او ایجوکیشن مت کې هم موږ داسې کارونه وکړل چې ویلنټیر هغې کې موږ کې ډېر ایجوکیټډ کسان دي ډېر خلک دي دا کې هغې ځانونه دې ته وقف کړي دي موږ سرپرستي ده او په خپل یو سلا په یو ویژن باندې روتي او په هغې باندې